یو خصوصیت خو دا وي چې هر څه پاک چلاله هم پاکه وي او هر څه پاکه مې خصوصیت یې دا دی بیا خوږه هم وي غوښه ښایسته هم راځي پاک هم راځي بل خواري به ورسره کړئ چې شی پاک نه وي ناولي سړي دا کار نه دی او به دا کسابۍ کار زموږ نیکو کوو دا هم کسب دی او د پخوا نه زموږ دا کسب دی اوس کسب دا زموږ نه دی دا هم ډېر د پخوا نه دی 1970 نه موږ ترو بیا هم پلار کړ بیا هغه نه پس چې و بیا پسې هغه نه موږ 1970 نه دا درې 1990 پورې هغه وکړ بیا هغه نه پس دا موږ دا کار سټارټ نو اوسه پورې موږ کړو دا هم د پلار نیکه نه دا کسب دی نو بس اول خو دا شی په لونډي کوتل کې اول بیا داسې ورو ورو خورېده بیا پسې کارخانو کې هم دا دوکانونه اوس وواته بیا پسې پېښور کې ښه مخکې نه و نو بس نامه دا شینواري وه شینواري دې وجې وه شینواري سره دا شی پېچان هم و شینواري کسب هم و شینواری ګډ هم پېژني غوښه هم پېژني هر شی پېژني د وریتې بیل ګډي د دیګي بیل ګډي د روټ بیل ګډي نو دا شی چې دی دا د شینوارو نه دې باندې هغه شو شینوار په لاس پاکم او شینواري په دې کار باندې پېژنم شینواري نه بخیر بل سړی په دې کار باندې نه پوهېږي نو شینواری یې ښه چې بوټ یې لګېدلی شینواری به ورسره وي ځان له داسې وروسته کړی که هر ځای کښېني که کوټه کښې که کراچۍ کښې که اسلام آباد کښې دا څومره کسب چې دا ټول شینواري دا چې دا موږ د 32 روپۍ سر نه سټارټ کړې وه 32 روپۍ سر باندې وه په 28 به اومه وه په 32 به پخه وه دا موږ یادګار دی اوس بس دغه ورته وګوره چې اوس 2000 1600 1800 2200 په دې باندې سیر